بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو کو خیال هم کړی 3-4 ورځې مخکې یا هفته مخکې تقریبا موږ یو ویډیو کړی و چې د شیر عالم مرحوم د بچو نه وه او موږ تاسو ته اپیل کړی و چې د هغوی سره امداد وکړي ځکه چې دغه د سکول خرچه د هغوی هېڅ هم څوک نشته چې دا ورسره وکړي. نو زموږ دغه یو ملګري یو دوه ملګري یو بل ملګري ما سره رابطه کړې وه چې هغه وایي چې زه به دوی د سکول جامې او پیزار واخلم. بل زموږ یو ملګری و چې د یوې ماشومې پکې هغه ذمهواري واخیسته چې د یو کاله پورې د هغې څه پنسل کاپي بیګ وغیره لګي هغه به وله زه کوم د یو کاله پورې خو صرف د یو ماشوم. او درېیمه دا خبره وه چې زموږ د کیمرامین صاحب ابتاب حمید سره یو کس د دوبۍ نه رابطه کړې وه چې هغه دا 15,000 روپۍ رالیږلې وې چې دا به دې وړو له ورکې 2 ورځې وشوې چې دا پیسې را لیږلي دي 1 2 3 4 5,000 روپۍ دي. دا ما دې ماشومې ته حواله کړئ او چې ستاسو څه هم امدادي هغه پیسې به دوی ته میلاویږي او راځي رارسي به ورته. کو تاسو په خپله راتلی شئ په خپله هم راشئ د څښاکوټ بازار شهید مالا د هغې کې دوی اوسېږي په هغې کې ژوند کوي. په سکرین باندې به د هغوی پته او زموږ نمبر تاسو ته لګېدلی ځکه چې د دوی د موبایل نمبر موږ سره نشته او په کور کې نارینه هم نشته نو د دوی نه د موبایل نمبر غوښتنه موږ نشو کولی. نو دغه رابطه د زموږ نمبر دي راشئ موږ سره میلاو شئ دلته به م راولو. ستاسو ډېره مننه. او دغه پیسې دي دا پیسې به یوسئ دا به د مور له ورکړي او چې چا دا پیسې را لیږلي دوی ته هم دوا کوه چا چې ستا د سکول د کتابونو د دغه ذمهواري اخیستی هغوی ته هم دوا کوه چې نور څوک ستاسو سامان سره وړي ښه دواګانې ورته کوئ. صحیح ده په خپله دواګانو کې یاد ساتئ. دغه د هغوی کور دی دغه ماشومې پیسې یوړې د شیر عالم مرحوم لور ده او ستاسو د امداد منتظر دي. بس چې دغه واړه سبق وي زموږ په زړه دا ارمان دی او زموږ به دا کوشش وي چې چېرته هم یتیم وي د هغه پسې به موږ ځو د هغه به موږ را برسېره کوو چې داسې یو یتیم زموږ د پاتې نه شي چې هغه د کتاب قلم وس د هغه نه کېږي. موږ به دغه کوشش کوو چې د هغوی تاسو ته موږ ښکاره کړو د هغوی سره تاسو امداد وکړئ نیغ په نیغه. ډېره مننه. السلام علیکم.